دا د هرات په تورغونډۍ کې له ګاونډ ترکمنستان هیواد سره صفري نقطه ده. دلته په صفري نقطه کې د ترکمنستان هیواد د برېښنا لیږد پایو پای او د افغانستان هرات ته د برېښنا لیږد پایو پیل دی. دا له ترکمنستان هرات ته د برېښنا لیږد دوهم مزي پروژه ده چې چارې یې کابو 15 سلنه بشپړې شوي. تقریبا 15% کار یې مخته تللی دی. انشاءالله یو 15% کار یې نور پاته دی. د هرات برېښنا ریاست لوړ ولتاژ مسؤلین وایي د برېښنا لیږد دوهم مزی چې کابو 107 کیلومتره اوږدوالی لري د هرات برېښنا د تامین په برخه کې اساسي ګام دی چې له لومړي لیږد مزي سره مل به هرات ته برېښنا لیږد 600 میګاواټو ته لوړ شي او سره مل به سلګونه زره نوي پیرودونکو ته برېښنا برابر شي. این پروژه به خاطر تقویت انرژی برق هرات در نظر گرفته شده و انشالله که مشکلات برق هرات مرفوع خواهد کرد. دلته د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي کارکوونکو پیاوړې ژمنتیا څرګنده ده. ښاغلی امرالدین چې د 8 اولادونو پلار ده د 11 په درلودلو سره د دې لیږد مزي د کاري ډلې د همغږۍ چارې پر مخ وړي. 10 کاله وړاندې یوې تخنیکي عریضې حل د ښاغلي امرالدین د بدن یو پیاوړی او همکار غړی یعنی چپ لاس د تل لپاره له بدنه بیل کړ. نوموړی د برېښنا ملي شبکې د بشپړاوي په تکل په 55 سلنه سوځېدلي او ژوبل بدن له دې ملي ستر خدمت خوښي او روحي سکون ترلاسه کوي. نو په ځان نه پوهېدم سترګې مې کار نه کوو شبخانې چې مې وړل بالا ما دا لاس مې د بینې تللی د شپې د ورځې دا خلک زه کار وکړم دا ملت ته کار وکړم پر ما ستړیا نه لري ګر سره پر مخ. د پایو نصب د برېښنا لیږد او ورسره مل د نوري فایبر مزو غځول او منتاج هغه د پام وړ فعالیتونه دي چې موده وړاندې د بهرنیو هیوادونو د انجینرانو پر مټ بشپړېدل خو اوس دلته ټولې بشپړېدونکې چارې د پیاوړو افغان انجینرانو او فني کارکوونکو پر مټ ترسره کیږي. خصوصا افتخار میکنیم که فعلا کار وطن خود ما پیش میبریم و دست خارجی ها کوتاه شده و وطن خود ما آباد میسازیم. جوای شده تا 2 بجه شو ما کار کردیم که برق به همشهری ها رسوندیم. روزا جمع هم برسه حتی روزای عید بوده ما نوکری ولی کندشتیم و به اینجی به سای کار آمدیم که برق به همشهری ها رسوندیم. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د برېښنا انرژي د تامین په هدف د افغانستان برېښنا شرکت د رهبري هڅو په دوام دا له ترکمنستان تر هرات د دوهم لیږد مزي چارو بشپړېدو پروژه ده چې د افغانستان برېښنا شرکت له بودیجې د شاوخوا 1500 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت سره بشپړېږي.